د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست له لوري د قطر او کویټ هیواد د اولمپیک کمیټو د همکاریو په پار نن چهارشنبه ستاین غونډه ترسره شوه. دغه غونډه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په تالار کې ترسره شوه. یاده غونډه لومړی د قرآن کریم د یو څو مبارک آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نوی روزونکی عبدالله المطیري، د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون عمومي رئیس محمد یوسف کارګر، د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس مولوي عبدالودود حقانی، د اولمپیک ملي کمیټې اجرایه رئیس داد محمد پاینده اختري او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود. د افغانستان د فوټبال فدراسیون عمومي رئیس یوسف کارګر وویل چې ورزش او سپورت په څه کم 2 کلونو کې ډېر لاسته راوړنې لري. د همداراز وویل ورزش او سپورت له سیاست سره هیڅ تړاو نه لري او همدا ورزشکاران دي چې د افغانستان نوم یې په نړۍ کې لوړ ساتلی دی. در طول مدت کمتر از 2 سال دستاوردهای بزرگی که یگانه نهادی که برای کشور و برای وطن خود دستاورد داشته ورزش است. ورزش یگانه نهاد است که هیچ تعلقات به سیاست نداره که خوشبختانه شما شاهد هستید که فوتبال افغانستان در سطح بین المللی اعلان شد. اگر جهان امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه، فوتبال افغانستان، ورزش افغانستان در تمام برنامه‌های جهانی و آسیایی و منطقه‌ای حضور داره که یک دستاورد بزرگ برای ورزشکارای افغانستان است. شما خودتان میفهمید ورزش برای یک کشور یک ارزش است. ورزش ممثل و تمثیل کننده اراده و عزم یک ملت است. همداشان په یاده غونډه کې د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس عبدالودود حقانی هم زیاته کړه چې ورزش په هره برخه کې زیات پرمختګ کړی دی. د همداراز وویل همدا ورزشکاران دي چې د خپل هیواد هویت یې نورې نړۍ ته ښکاره کړی دی. په تیرو 22 کالو کې دومره پرمختګ نه و سوی لکه په دا عرصه کې چې ورزش ته خدمت وسو. یوازینی د هویت پیژندنې وسیله ورزشکار دی. هغه څه په داخل کې او څه په خارج کې. که د کلي ورزشکاران سره لوبیږي، دا یو پولي ارتباط دی د ورزش لپاره ورزشکار. د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس عبدالودود حقانی همدارنګه وویل موږ باید بهرني روابط قوي کړو ترڅو په راتلونکي کې هیڅ مشکل ونه لرو. زموږ هڅه همدا ده چې بهرني روابط قوي کړو ځکه چې ورزش له سیاست سره هیڅ اړیکه نه لري. او موږ کوشش کوو چې خارجي روابط مستحکم، داخل کې مشکل نه لرو. ځینې جزئي مشکلات هغه موږ پر غالبه کېدای سو، هغه مشکل نشته. انشاءالله قدرونه لرو، خلک لرو، ورزشکاران لرو، قهرمانان لرو. هغه زموږ داخلي مسایل دي. داخلي مسایل موږ حل کولی شو. کوشش کوو چې خارجي روابط مستحکم. بل لور ته عبدالله المطیري وویل چې ورزش ته به په پوره توګه خدمت کوم. د همداراز وویل زه منفي خبرونه نه قبلوم او غواړم چې خپلو فعالیتونو ته په کشان سره ادامه ورکړم. د ده په خبره چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون هره پریکړه خپله پریکړه ده او په دې برخه کې دولت یا حکومت هیڅ ګډون نه لري. د غونډې په وروستیو کې د کویټ هیواد اوسیدونکی عبدالله المطیري ته او د قطر او کویټ هیواد یو شمېر مسؤلو کسانو ته د عبدالله المطیري په لاسونو ډالۍ ورکړل شوې. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نوی روزونکی عبدالله المطیري له یوې میاشتې راپدې خوا یې خپل فعالیت پیل کړ. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نوی روزونکی عبدالله المطیري له یوې میاشتې راپدې خوا یې خپل فعالیت پیل کړی دی.